بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين الخامس عشر دباب بنزل لسم نمبر حديث ودى كتاب يوصل لسم نمبر حديث دي. عن انس رضي الله عنه قال دا انس رضی الله عنه روایت ده غاب عمي اغوي غائب ش زماتر انس بن نضر رضي الله عنه عن قتال بدر د بدر د جنگ فقال بي فرمایل يا رسول الله اے د الله پیغمبر غبت عن اول قتال قاتلت المشركين ويا رسول الله ز غائب شم د اول جګړې نه چې تا د مشرکانو سره اولنې جنگ کو چې بدر دی قل ان الله اشهدني قتال المشركين کچرته الله تعالی زه د مشرکانو جنگ ته حاضر کړم لا يرين الله ما اصنع خامخ الله تعالی به ګوري چې څه کوم فلما كان يوم احد کله چې د احد رشو لئن کشف المسلمون راکاره شو مسلمانان وقال وی فرمایل اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه ويا الله زتا ته عذر پیش کوم دا غسنه چې دی خلکو کړي نه اصحابه صحابه او مرګرو داغه وابرو اليك مما صنع هؤلاء ولا زبري متا ته دا غسنه چې کړي دی کسانو یعنی مشرکانو الله و عزت ته عذر پیش کوم دا غسنه چې دی خلکو دا کار کړی دی او د مشرکانو د کار نه برات اصلوم ثم تقدم بیا مخکې شو د احد په غزا کې نبی رسول الله عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه په غونډه کې نه ولې سره د 500 کسانو او بیاغي کې د ورتول جرا کوجیږي بنه بیره کوشي یو کسان لس کس صرف دا سره پاتې نو هغه شهیدان شوی و الله دې عذر د پیش کو او د مشرکانو د کار نه منګه بیزارې ثم تقدم بیا مخک شدا فاستقبله سعد بن معاذ ولا مخله ورغه فقال وی فرمایل یا سعد بن معاذ الجنه ورب الكعبه اے سعد بن معاذ جنت د کعبه پر رب می د قسمی انی اجد ريحها من دون احد زردی بی من د کوم د احد د غره مخې ته نو وی فرمایله وای د ویلې انس بن نضر رضی الله عنه چې اے سعد بن معاذ الجنه ورب الكعبه جنت د پر رب د کعبه مې د قسمی ستای کې څنګه دی ورب نظر قسم دې پر رب د کعبه استاسو یې کې څه لیکل کعبه ده کنه والله ولا مصدا ورب النظر ولا کم روایت ده خو ورب الكعبه ده متفق علیه حدیث د بخاری مسلم و انی اجد ريحها من دون احد ز د احد زبی من د کوم من دون احد د احد غر مخته دی احد د غر د طرف نه ماته جنت بوی راځي دا سوال لیکه هغه کم صحابي دي چې هغه دا ویلو چې د احد د غر د طرف نظر جنت بوی مند کوم یاد شي وای هغه کم صحابي دي چې په دنیا کې د جنت بوی پیراغله جواب بسنګي سراودین سعد بن معاذ کینا څه جواب دی څه جواب دی انس بن نضر کنه ګوره انس بن نضر رضی الله عنه داغه صحابي چې ول ماته د جنت بوی راځي دغه طرف نه دلته موږ سعد بن معاذ دی دغه معاذ نه دی وره دا غلط لیکل بس بالکل غلط لیکل دا معاذ نه دی دا معاذ دی نو سوې دلته قال سعد فرمای قال سعد ویل فمستطعت یا رسول الله ما صنع قال انس فوجدنا به بدعا و80 ضربا و سعد رجو فرمایل چې فما استطيع یا رسول الله ما صنع ز طاقت نه لرم د الله پیغمبر هغه څه شیغی کی ز نشم ایستاره دل زکه د مخکې نه وعده کړی و
نبی علیہ السلام ته ویلو چې په بدر کې خو غایب شوم خو کده احد غزاره لبه بتوین الله به وګوري چې څه کار کوم سورۃ احزاب کې هم دې ته اشاره کیږي رسول براشي من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه دا انس بن النضر رضی الله عنه دی ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال انس رضی الله فرمای فوجدنا به من ذکر په دبانې بزعا و80 ضربه صد پاسه اتیا گزارونه بسيف د توریو او طعنتن برمح وعل د نيزيو او رميتن بسهم اشتل د غشيو ووجدنا من ذکر قد قتل جدا وجل شوی وقد مثل به په د باندې مسلکړې وال مشرکون مشرکانو فما عرفه احد یو قسم دانه پیجند الا اخته ببنانه مگر خورې په دی ګوتو باندې بندونو باندې پیجند چې دا زما رور دی قال انس رضی فرمایل کو نرا او نظن زمنګ بدا ګمان و یا موږ لیده موږ دا غاڼه ان هغه اله چې دایات نظرت نازل شوی فيه د مبارک او په اشباه او د پشانت نور کم مرګري چو من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه الله مومنانو کې باج خلکو چې هغه خپل وعده د الله سره رښتینی کړه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سورۃ احزاب د 3 نمبر آیات الى اخرها متفق علیه قول دا قول لا يرين الله روي بضم الباء وكسر الراء بال زم ورکا یا لزم ورکا روي بضم الياء وكسر الراء لا يرين الله ای معنی څه ده ای لا يظهرن الله ذلك للناس الله تعالی به داخل کو ته راخکار کی وروي بفتحهما ومعناه ظاهر او دا وروي بفتحهما او دا روایت په فتحې د دواړو سره لا يرين الله د سیم ویل شي کا ومعناه ظاهر معنی ښکار ده والله اعلم دغه تلک بار دغه کې نه صحیح ده السادس عشر شپاړسم حدیث د باب او د کتاب یوسل یورسم نمبر عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا لما نزلت آیت الصدقه کله نازل شایعات د صدقه مبارک کله آیتونه نازل شو نو سوئی یعنی پای کې صدقه طرف ته ترغیب و ولما نظرت آیت الصدقه كنا نحامل على ظهورنا من ببارول په خپل شاګانو باندې صدقه وجاء رجل راغ وسړی فتصدق بشيء كثير ډیر صدقه وکړه فقالوا منافقان والمراء ده خو یاکار وجاء رجل اخر بل سړی راغ فتصدق صدقه وکړه بشيء په یو صوابان یو پیمانه یو سوا تقریبا سره 2 کیلو برابرېږي فقالوا غول ان الله لغني عن شاء الله تعالی خو غنی دی بے پروا در دے شانه فنزلت دایات نازل شو والذین یلمزون المتطوعین الله فرمایا کسان چې عیب لګئی یلمزون المتطوعین نو ہدایت نازل شو چې الذين يلمزون المتطوعين هغه کسان چې عیب لګي په تابعداري کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نه په صدقات په صدقو کې والذین لا یجدون الا جهدهم هغه کسان چې نه مند کوي مگر خپل کوشش چې هغه څومره وسکی سوره توبه 9 نمبر آیات متفق علیه ونحامل بضم النون نحامل وبالحاء المهمله حاتټ کی مور کو ايحمل احدنا على ظهره بالاجره باروبا یو پمنګ کی پخپل املا باندې بالاجره خپل مرزوري وي تصدق بیاغه به صدقه کول السابع عشر واللسم نمبر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال ده حديث قدسي ده حديث قدسي ده هغه حدیث ته ویل کېږي چې پاغه کې پیغمبر د الله رب العالمین نه روایت نقل کوي دا بل زمونږ ویلې زمونږ سره دلته یو کتاب پروت دی الاحاديث القدسیه په نوم باندې تقریبا 300 حدیث قدسیه پکې دی وړو کې اون د کتاب دلته پروت وخه
نو د حدیث قدسی او د قران کریم ترمنځ زمنګ دا ویلو دا فرق دی چې د قران تلاوت کیږي د حدیث قدسی نه کیږي قران وحی جلی ده دا وحی خفی ده نو وای چې فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى انه قال لا پکسوي یا عبادی زما بندگانو نه حرمت ظلم علی نفسي ما حرام کړی ظلم په خپل ځان وجالتو بینکم محرما استاسو منځ کې می حرام ګرځولې فلا تظالموا ظلم مکوي یا عبادی زما بندگانو کلکم ضالون ټول پتا سو کې گمراه دي الا من هدیتم مگر غزو ته هدایت وکم فاستهدوني معنا هدایت غواړي اهدیکم زبته هدایت وکم یا عبادی زما بندگانو کلکم جایون تاسو ټول وګیسته الا من اطعمته مگر غسوک جزول خوراک ورکم فاستطعمون زما خوراک غواړي او طعمکم زبل خوراک درکم یا عبادی زما بندگانو کلکم عارن هر ټول پتا سو کې بربندي الا من کسوتو مگر غزو زو ته جامع واغوندم فاستکسونی زمانه جامع وغواړي اکسکم زبته جامع واغوندم یا عبادی زما بندگانو انکم تخطئون بالليل والنهار تاسو ګناونه کوي د شپې او د ورځې وانا اغفر الذنوب جميعا زما کوم ټول ګناونه فاستغفروني معنا بخنه وغواړي اغفر لكم بخنه بته وکم یا عبادی زما بندگانو انکم یقینا تاسو لن تبلغوا ذره چرن شر سدره زما تد zarar رسول فتذروني چې ما ته zarar ورسول ولن تبلغوا نفع نشر سدره زما پیدې ته فتنفعوني چې مال فائدہ راکړي الله مال zarar او فائدہ نشي راکوله یا عبادی زما بندگانو لو ان اولکم واخرکم کچرت تاسو کې اولنی واخرنی وانسکم وجنکم پیران انسانانو پیران کانوا علی اتقى قلب رجل واحد شیدا په ډیر تقوادار د زړه د یو سړی منکم تاسو نه د کدا ټول انسانان د شي چې لکه یو ډیر تقوادار انسان زړه داغه پشانی برابر شي ما زاد فی ملکی ما زاد ذالک فی ملکی شاء الله و اذا زما بچی کی سم نشي زیاتوله یا عبادی زما بندگانو لو ان اولکم کچرته پتا سو کې اولنی و اخرکم و اخرنی و انسکم و جنکم انسانان او پیریان کانوا علی افجر قلب رجل شیدا په ګناګار زړه د یو سړی من کوم تاسو نه ما نه قص ذالک نشی کوم ولدا من ملکی زما د بچی نشین څه شی یا عبادی زما بندگانو لو ان اولکم کچتا ولنی پتا سو کې واخرکم اخرنی پتا سو کې و انسکم انسانان پتا سو کې و جنکم پیریان پتا سو قاموا فی صعید واحد ودریږي په یو میدان کې فسالونی به زمانہ دعا وغواړي فاتیت کل انسان مسرته زار انسان ته داغه سوال ورکم داغه دعا ولا قبول کم ما نقص ذالک کم بنکی دا مما عندي دا غنسنه چې ما سره دي دا به اسم کم نکی الا مگر کما ينقص المخيط لکسرنګ چې کمیستنه اذا ادخل البحر کله چې داخله شي دریاب ته لکستن چې دریاب کې ورکته کې د څومره وبور پورې نختی وي د قمره کمبوت نه دی دومره نشي کوله یا عبادی زما بندگانو انما هي اعمالکم داستاسو عملون دی وحشیالکم زی شمارم راجم کوم تاسو د پاره ثم وفیکم یا به پورا در کوم اغیلرا نو فمن وجد خیرن چا چې خیر مندک فلیحمد الله د الله حمد دی مندک د الله حمد دی وی چا چې په خپل عمل نامه کې خیر مندک ومن وجد غیر ذلك او چا چې په غیر د دین نور مندک نو فلا یلومن نه ملامتک الا نفسه مگر خپل ځان قال سعید وای کان ابو ادریس و اذا حدث بهذا الحديث کله چې بيدا حدیث بیانو جسا علی ركبته په خپل زنګونو بپریوت رواه مسلم وروینا عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال غوي ليس لاهل الشام حديث اشرف من هذا الحديث الشام ولو د پاره د دینه غوړه حدیث نشته خلاصه خبره دا چې په دې حدیث کې هم ترغیب څه ده مجاهده ته ده نو باب کې اهم مسله دا بیانېدله چې مجاهده هر عمل مجاهده غواړي هر کار کېږي دا بنوي دا کار نه کېږي خوستا همت غواړي ځان به نو ورته خرابې یو ځل یو ورځ به درس پی نشي کنه سبب پیښه سبب پی نشو بل سبب پوښي یو ځل واړه دو ځل درې ځل څلور ځل یحیی ابن معین نه چاته پوس کو تاسو به حدیث څنګه یادول دا الله بندگانو موږ با بیا کرت لیکل او یا کرت به مولیک به څنګه نه یادې ده خیر دې کنه موږ وخت ورڅ بس لیکل شوی تیار مخې ته پراته الله عزوجل زمونږ استادو ته د الله په دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله